بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ګل چاهت، تاسو هغه خو به ښه پیژنئ. کم د تبلیغ او دین اسلام کارونه به چې کول، هغه هر څه یې پرېښود. ټول نه مخکې راشئ ویډیو یې وګورئ چې د څه د وجوهاتو د وجې باندې هغه هر څه پرېښود او خپل فیلډ ته واپس راله. نو راځئ او ویډیو وګورئ. کتونکو ویډیو مې شیر کړی دی، زما خپل مرضي ده چې زه څه کومه، زه پوه شه او زما رب پوه شه. ټیک شو جي، ستاسو دې خبر ته څه ضرورت دی چې کنځلې کوئ او الله دا نو دغه ویډیو هغه تاسو وکته د ګل چاهت په کم کې چې هغې څه خبرې وکړې. دا یې ویل چې آیا زما سره چې کم پښتنو کم کارونه کړي دي، د دې د وجې زه واپس شوم چې پښتانه چې دي هغه په ما پسې به خبرې کولې. نو که په تا پسې پښتانه خبرې کوي، نو ته چې کم دی دین پرېږدي، اسلام پرېږدي، ډېر زیات د افسوس خبره ده. بل قسمه ډانسونه چې کم دی هغه هم شروع کړه، یعنې تاسو هغه په سکرین باندې د دې کم ډانسونه چې دي هغه هم کتی شئ. ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې یو سړی راشي، دونه پرې الله تعالی رحم وکړي، هغه عمرې له وغواړي، د هغې نه پس 4 میاشتو تبلیغ کې لاړ شي او بیا راشي او هغه قسمه کم فحاشي ډانسونه چې دي هغه شروع کړي. یعنې تاسو هغه کتی شئ، کمې کپړې چې دي هغه یې هم چینج کړي، نور کم حرکت چې دي هغه بیا د جړاګانو شروع کړه او کم خپل فیلډ چې دی هغه یې واپس اعلان یې هم وکړو چې زه واپس د خپل فیلډ ته رالم او نور چې کم تبلیغ څه چې ووایي هغه هر څه ما پرېښوده. نو موږ ورته یو میسج ورکړو چې کم پښتنو ستا سره مینه کوله او پښتنو ته خوښولې، نو هغه هم د دې په وجه باندې چې ته د تبلیغ طرف ته راغلی وې، نو تا سره ځکه پښتنو داسې ښه حرکت کاو. که ته واپس دې فیلډ ته لاړې، نو د پښتنو بیا کوم ریاکشن چې وي هغه به هم ډېر زیات خطرناک وي. یعنې ستا چې کم نفرت به بیا کوي، نو هغه به هم ته بیا ګوري. ځکه پښتانه که چا له مینه ورکوي، نو هغه نفرت وله هم ورکولی شي. بل که د دې کم ټیک ټاک اکاونټ ته راشو، په کم چې میلیون فالوور وو او د دې کم نوم چې وو هغه ماویه وو، هغه هر څه یې بدل کړه او نوم چې وله کم دی هغه هم واپس ګل چاهت کېښود او د کم فالوور چې وو هغه چې میلیون، خو اکاونټ چې کم دی هغه لا فی الحال بین دی، یعنې د کم پرایویټ کړی دی اکاونټ چې کم دی هغه لا نه ښکاري. داسې چل یې کړی، بل اکاونټ یې کولاو کړی او په یوه هفته کې 218.2K فالوور چې دي هغه وله هم لري. 2 لکه خلک بیا فالو کړلی. زمونږ پښتانه چې کم دی الله تعالی دې پرې رحم وکړي، خو هغه هم دونه تیز دي چې لکه بیا وله هلکه چې اوس دا اسلام هر څه یې پرېښوده، کارونه یې د هغه پرېښوده، نو تاسو بیا ولې دا فالو کوئ؟ نو هغه خلکو چې کم دی بیا دونه فالو کړی هم دی. نو کم ویډیو چې دي هغه تاسو کتی شئ، نوي ویډیو چې جوړئ هغه کم د دین ریلیټډ او د اسلام ریلیټډ هغه اوس نه دي. نو بس الله تعالی دې رحم وکړي. کم نن سبا چې کم کارونه روان دي هغه ډېر زیات خراب دي. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.